انتہائی واجب الاحترام عزتمندو مشرانو، یقیناً مرگ حق دے او هر یو انسان ته به مرگ راځي. په مخ د ځمکه چې څومره انسانان آباد دي دا ټول به یو ځل خامخا د مرګ دا پیاله سکی. ځکه الله جل شانه فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس سکون کې د مرګ دی. عزتمند ورونو که موږ او تاسو په دنیا کې وګورو داسې ډېر خلک شته دي چې هغوی د قرآن کریم نه انکار کوي، هغوی د جنت او د جهنم نه انکار کوي، هغوی د قیامت نه انکار کوي. د داسې خلکو هم کمی نشته چې هغوی د الله جل شانه نه انکار کوي، بلکې ډېر خلک داسې هم شته چې هغوی د الله جل شانه د ذات نه انکار کوي. لیکن په دنیا کې به چېرته تاسو داسې څوک نه وي لیدلي چې هغوی د مرګ نه انکار کړی وي یا یې څه قسمه په مرګ کې اختلاف کړی وي، بلکې د دنیا ټول علما کرام او هر سړی په دې متفق دی چې مرګ دا یو حق دی او هر انسان ته به مرګ راځي. ځکه عزتمندو ما چې کوم آیات تلاوت کو کل نفس ذائقة الموت، په دې کې الله تبارک وتعالی فرمایي چې هر انسان ته به مرګ راځي، هر انسان د مرګ دا پیاله بسکی. عزتمند ورونو حافظ ابن کثیر رحمه الله د دې آیات لاندې لیکلي دي چې په دې آیات کې ټول مسلمانانو ته تسلی ده، که هغه انسان دی که هغه فیری دی او نور حیوانات دي ټول ته مرګ راځي، هیڅوک به هم په ځمکه باندې نه پاتې کېږي. بل ځای فرمایي کل شیء هالک الا وجهه، هر یو شی هلاکېدونکی دی صرف د الله جل شانه ذات د باقی پاتې کېدونکی وي. محترم په سورة الرحمن کې الله تبارک وتعالی فرمایي کل من علیها فان ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، هر څوک چې په دې ځمکه آباد دي هغه ټول به فنا کېږي او صرف ستا د رب ذات د باقی پاتې کېدونکی وي. زما عزتمند ورونو بیا انسان له پکار دی چې د هغه ابدي ژوند دپاره ځان دپاره د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړي. ټول عمر انسان په دنیا پسې منډې نه وي بلکې ځان دپاره د نیکو اعمالو ذخیره برابر کړي. حدیث شریف کې راځي یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه تپوس وکړو، وایي په تاسو کې څوک دا پېژني چې تاسو خبر کله راځي؟ یو صحابي وفرمایل ای د الله رسوله کله چې سحر شي نو زما دا په فهم او ګمان کې نه وي چې ماښام به راشي او که به را نه شي. بل صحابي وفرمایل ای د الله پیغمبره کله چې زه د 4 رکعاتو نیت وتړمه نو زما دا په ګمان کې نه وي چې آیا دا 4 رکعاته به سر ته ورسوم که به یې ونه رسو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپله وفرمایل چې زما په خپله دا حال دی کله چې زه د 2 رکعاتو نیت وتړم ما یو طرف ته سلام ګرځولی وي او بل طرف ته مې نه وي ګرځولی، زما په ګمان کې دا هم نه وي چې زه به بل طرف ته سلام وګرځوم او که به ونه ګرځوم. عزتمندو ورونو هغوی ته به دا مرګ داسې یقیني ښکارېدو، په مرګ باندې داسې یقین جوړ شوی و. نن زمونږ او ستاسو نه مرګ هیر دی، زمونږ نه آخرت هیر دی. محترمو د دنیا په محبت کې دومره ډوب شوي یو چې د الله جل شانه احکامات زمونږ او ستاسو نه هیر دي. موږ او ستاسو نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې هیرې دي، د هغوی په نقش قدم باندې نه ځو. عزتمند ورونو دې وجې نه هر انسان ته به مرګ راځي. ځکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي لكل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. د هر یو امت دپاره یعنې د هر انسان دپاره یوه نیټه ده، کله چې د هغه نیټه مقرر شي نو دی به نه 1 ساعت مخکې کېږي نه به رستو کېږي، هم په هغه ځای باندې په هغه وخت باندې به دته مرګ راځي او د کوم شیز نه چې دته مرګ مقرر شوی دی د هغه شیز نه به دته مرګ راځي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، او هیڅ یو نفس دا پته نه ده چې زه به په کومه ځمکه باندې مرمه، په کوم ځای کې به ماله مرګ راځي او د څه شیز نه به ماله مرګ راځي.